چې زموږ په مسجد کې نن سبا د مازدیګر لمونځ 4:30 بجې باندې ادا کیږي. وایي آیا دا ډېر لیټ خو نه دی؟ او وایي نن سبا د مازدیګر لمونځ صحیح وخت د کم ټایم نه تر کم ټایم پورې دی؟ جواب دا دی چې د مازدیګر 3 قسمه ټیم دی. یو افضل ټیم دی، یو جایز ټیم دی، یو مکروه ټیم دی. افضل ټیم یې دا دی چې بس په ړومبي ټیم کې د لمونځ ادا کړلی شي. لکه نن سبا چې دی نو تقریبا 17-18 منټه د پاسه په 3 باندې چې دی نو ټیم داخلیږي. نو د 3 نومونه واخله تر پاوکمه پورې دا غوره او افضل ټیم دی. او د دې نه وروسته چې دی نو بیا پکې تاخیر شروع کیږي. بیا جایز ټیم چې دی نو دا تقریبا پاو باندې 4 پورې یا 4 پورې دا جایز ټیم دی. پاو باندې 4 پورې هم جایز ټیم دی. د دې نه اخوا چې دی نو بیا د نور هغه طاقت کمیږي او نظر پې ټینګېږي. نو دا چې دی بیا پکې کراهت داخلیږي. نو دا ډېر زیاتی کوي چې په 4:30 بجې کې 4:30 بجې نه دی پکار، بلکې دوی اوس پاو کم کړي دي پکې ډېرو. نو دومره تاخیر چې کوي د مازدیګر د لمونځ په ټیم کې، نو نبي علیه السلام فرمایلي دي صل الصلاة لوقتها، لمونځ په خپل ټیم باندې کوه. ثم ان ادرکتها معهم فصل معهم، که د هغو سم بیا رالاندې کړل نو بیا یې ورسره دوباره وکړه. نو پکار دا دی چې سړی خپل لمونځ پاو کم باندې وکړي، یا یې چې دی نو په 3:30 باندې وکړي او بس یا په 3:40 باندې وکړي. نو دا غوره خبره ده. بیا چې کله مکروه ټیم شروع شي نو دا تر نور پرېوتو پورې دا ټیم مکروه دی. نبی علیه السلام فرمایي تلک الصلاة المنافق، دا د منافق لمونځ دی. یجلس الناس یرقب الشمس، انور ته ګوري، حتی اذا کان بین قرنی الشیطان، تر دې پورې چې د شیطان د 2 ښکرونو په منځ کې ورښکته شي. قام فنقر 4، پاسېږي 4 ټونګې ووایي. نو چې بیخي اخر ته کوي دا بیا منافق دی. دا بیا نبی علیه السلام دې ته منافق ویلی دی.